د ویډیو شروع کېدو مخکې زه تاسو ټولو ته دا وایم چې زه خو نه ټوپک مار نه لانجه مار نه یو بل داسې روسټر یم چې په خلکو پسې روسټینګ کوم خو په نسبت د یو سوشل ورکر هغه زما فرض جوړیږي چې زه یو غلط انسان د یو غلط کار نه هغه منې کم. السلام علیکم دوستانو، زه یم سپرسټار او تاسو ګورئ صدام ټي وي. ملګرو نن به موږ خبرې کوو د امداد باره کې، کوم چې په ټیک ټاک باندې 1.+ فالوور دي او ډیر زیات په تیزۍ سره په مخې روان دي. د ټیک ټاک هغه هره ویډیو هغه په پاریو کې روانه وي، خو نن به موږ د هغې خبرې کوو چې ویډیو څنګه جوړوي. که زه وګورم نو زما په ټیک ټاک کې د ټولو نه چې کوم بدې شي هغه انسان هم دا دی، ځکه چې داسې ویډیو جوړوي چې په هغې باندې خلک بېوقوفانو جوړولو کوشش کوي. که ویډیو ته تاسو وګورئ نو هر کس هغې ته به ډېر زیات غوسه شي، یعنې د ځان مداري جوړ کړی دی. په بیلو کې چې کوم مداریان وي هغه هم په دې طریقو باندې ځان ته خلک راغونډوي. دا هم دغسې طریقه کوي چې دغې وجې نه کوم خلک په دې مجبوره وي چې زه ویډیو وګورم چې آیا په دې ویډیو کې څه شته او که نه. نو د مداریتوب هغه چلونه شروع کړي دي. بغیر د ټایم ویسټ نه راځو د هغې پیله ویډیو طرف ته. دا خو چې کله ماشومان په کوڅو کې وزګار ناست وي او د لوبو دپاره ورسره څه ټاپک نه وي نو هغه هم ستا په شان داسې نخرې کوي. یعنې دا کم حرکات چې ته کوي دا ماشومان کوي. د دې نه علاوه راځو د دې یو بلې ویډیو طرف ته چې په هغې کې هم حرکات کوي، نو هغه هم تاسو په خپل سترګو وګورئ. کې هغه تاسو کتې شئ چې دا د کمرې نه راوځي او بل هلک ورسره وي. آیا بیا چې کم دی جب ته لاس کې او پیسې ورکوي نو د دې مطلب اخیر څه شو بایي؟ مطلب څه شو؟ بیا وګورئ دا ویډیو، بیا پې سوچ وکئ. تاسو ټول پښتنو ته زه وایم چې آیا په دې ویډیو بیا باندې سوچ وکئ او ویډیو پوره وګورئ چې د دې هغه مقصد څه شو، دا خلکو له په دې ویډیو کې پیغام هغه اخیر څه ورکول غواړي. نو یو ځل بیا وګورئ. خو بل طرف ته په ټیک ټاک کې د ټولو نه زما زیات دا بدې شي او زیاتې ویډیوګانې هغه هم راته د دې راځي. بدې مې هم شي او ویډیوګانې راته ټیک ټاک بار بار د دې شو کوي، خو زه هم د دې ویډیو کمه او کمنټس یې زیات ګورم. نو راځو او تاسو ته هم هغه خوبصورت ترین کمنټس ښیم چې خلک دې ته په کمنټس کې څه وایي. کوم قسم په دې کې چې که موږ وګورو نو یو داسې ښه کمنټس په دې باندې نه دی شوی چې په هغې باندې دا وګوري او دا پرې خوشحاله شي. بل کوم قسمه کمنټ په دې باندې کېږي نو هم هغه زه تاسو ته ښیم. दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ गद्दा ये जानबूझकर ऐसा करता है कि लोग इसे कमेंट करें और गाली दे. ऐसे ही अपने से कीड़ा भी निकाल कर दिखाओ, इसको कोई गोली मारो वरना मैं पागल हो जाऊंगा. او د دې نه علاوه بله کومه ویډیو چې تاسو ته ما پلی کړې وه هغه کوم بې انتهایي شرمناک حرکت چې په هغې کې کړی و نو په هغې باندې هم داسې غلط کمنټ شوي دي چې هغه هم تاسو کتې شئ. په دې کې یو کس وایي خود ही डबल टके मारो कर खुद ही पैसे दे रहा है. ओ भाई ये क्या हो रहा है? जिसको लगता है कि ये मुराद सईद के अब्बू की नाजायज़ औलाद है वो आजिल लगा. वो भाई ऐसा तो नहीं कहे یار. په مونځ پسې چې کم دی هغه داسې مذاق طرف ته هغه بوځي. نو په زمونږ که نور هر څه ته کوي موږ ته ازادي درکړې ده، خو په مونځ پسې داسې حرکات هغه نه دي کول پکار. یو ځل بیا تا ته وایم چې په مونځ پسې داسې حرکات مه کوه. که ته نور هر څه کې په دې کې بېغیرتوب کې، کنجرتوب کې، ډمتوب کې، د دې نه علاوه که هر قسم بکواس ته په دې کې کولی شي، خو زمونږ د دین اسلام طرف ته هغه داسې پکې مه راځه. د دې نه پس راځو د دې یو بلې ویډیو طرف ته هغه هم وګورئ. نو دغه د امداد باره کې ویډیو کوم چې یوازې ما ته نه بلکې ټول پاکستانیانو ته ډیر زیات په ټیک ټاک کې یو زهر لګي. نو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.